یو ورور سوال کړی دی چې زما پلار د نن نه 18 کاله مخکې مړ شوی او اوس موږ ته پته ولګېده چې د هغه په یو کس باندې قرض و 2,10,000 روپۍ. اوس د 2,10,000 روپۍ به څنګه تقسیموو؟ او زما د پلار 3 ښځې دي او زه یو زوی یم او 12 لوڼې دي. دا به څنګه تقسیموو؟ میراث ته مسله چا ذهن کې شته؟ 2,10,000 روپۍ روپۍ مه تقسیموو، ایسې خو ووایه که ایسې ته معلوم وي. دا خو واضحه ده چې هلک د جنۍ 2 حصې د هلک 2 حصې د جنۍ د هغې په نیمه. دا خو واضحه ده. د ښځو ته څه میلاوي؟ 8 ښځو ته 8 حصه. اوس به حساب وکړو دلته چې دوی په 2,10,000 روپو کې دوی څو رسي. 2,10,000 روپۍ 10,000 اول به دا تقسیم کو په څو باندې؟ 8 باندې. سوچ ته کوئی تاسو طریقې زده کړئ. اول به تقسیم کو په څو؟ په 8 باندې. نتیجه راووته 8,250. 8,250 دا دغه 2,10,000 څومره حصه ده؟ 8 حصه ده. دا د 3 ښځو دي. 3 ښځو شو. اوس دا په 3 باندې تقسیم کا. تقسیم 3 9,583 نه دی یوې ښځې رسي 9,583. ښه پاتې یو هلک دی او 12 جنکۍ دي. دا یو هلک داسې دی لکه 2 جنکۍ چې حساب اسان شي. یو هلک داسې لکه 2 جنکۍ. نو څو جنکۍ شوي؟ 14. ښه پاتې مال څو دی؟ اول دا که ته غواړې. ښه 2,10,000 د دې نه لرې کړو 8,250. دا دي 2,1250. 2,1250 دا به تقسیم کو په څو؟ په 14. تقسیم 14. نتیجه 14,350 عفوا 14,350. ښه هلک 2 حصې دي. نو دا به داسې کار وکړو چې جمع به کړو د دې سره. جمع 14,350 نتیجه 8,900. هلک به علي 8,900 او هر جنۍ به علي 14,350. ورسېدو بې که نه؟ نو دې ورور ته موږ دا وایو که چېرته ستا پلار نه عفوا ستا نیکه نه او نیا دې هم نشتي، څنګه چې ته ګورې دې کې دا خبره ساتي چې څنګه موږ ته یو کس ووایي چې دا دي هغې په اندازه به فیصله کوو یا د هغې په اندازه به جواب ورکوو. بیا باقي که دې کې څه مشکل راځي دا به بیا هلته تفصیل هغه بیانوي. موږ ته څوک څنګه تفصیل وایي هغې شان جواب ورکوو. نو دی وایي چې زما پلار مړلی او دغه 3 ښځې دي او زوی دی او 12 لوڼې دي. دا تذکره پکې نه ده کړې چې د هغه پلار ژوندی دی او که نه، یا بیا د هغه نیکه ژوندی دی او که نه، مور یې شتي او که نه، نیا یې شتي او که نه، پلار مور وایم. ده خو د خپله مور په دغه 3 ښځو کې ذکر کړ. نو موږ یې تقسیم دغه شان وکړو. هرې ښځې ته به 9,583 روپۍ میلاویږي او زوی ته به 8,900 روپۍ میلاویږي او هرې لور ته به 14,350 روپۍ میلاویږي. والله اعلم.